ها نو بیا راځو CMD ته. دا د CMD په طریقه باندې د یوزر وغیرہ جوړول یا کریټینګ شو چې همدغه ځینې تاسو د یوزر نیم هم چینجولی شئ، پاسورډ هر څه کولی شئ. صحیح ده. بله خبره د پاسورډ ختمول هم شو. نو دا د یوزر اکاونټ باره کې مکمل تاسو ته دا درې طریقې وشوي. هر طریقه تاسو ته اسانه وي، هر خپل خپل ګټه لري، خپل خپل نوکس لري، تاسو کارولی شئ. اوس تاسو سره ما پرامیس کړی او تاسو ته مې ویلي چې یو شارټ غوندې غواړم تاسو ته وایرس شانتې جوړ کړم. صحیح ده. وایرس به تاسو خپل کمپیوټر کې نه تطبیقوئ، رن کوئ به نه په خپل کمپیوټر کې چې خپل کمپیوټر کې USB نه جوړ کې او رن یې کوئ. صحیح ده. نورو کسانو ته به نه لګي، خو هسې طریقه به زده کوئ، هسې طریقه به زده کوئ. صحیح ده. نو ګورئ تاسو نوټ پډ په ذریعه باندې راخلاصوئ. کوډینګ دی، بس سمپل یو کوډ دی، د کوډ په دې کوډ په ذریعه باندې تاسو کولی شئ. راغلی شئ نوټ پډ ته. نوټ پډ کې به ولیکئ @echo of دا به ولیکئ @echo of انټر وکئ، دغه اف ته فاصله ورکئ. صحیح ده. لاندې ولیکئ A. صحیح ده. A نه مخکې دا کولن واچوئ. څه واچوئ؟ کولن واچوئ. دا دوه نقطې سر په سر او دلته ولیکئ سټارټ او بیا ولیکئ ایکسپلورر. صحیح ده. بیا لاندې راشئ او دې ځای کې تاسو ولیکئ go to A ته لاړ سئ. نو دا اوس کوډینګ دی. کوډینګ چې دی هغه لاجیک لري، منطق لري. تاسو مطلب چې کوډینګ وی پوهیږي چې دا ایکو څه معنا لري، اپ څه معنا لري، دا A څه معنا لري، سټارټ ایکسپلورر go to up. خو فی الحال تاسو لاجیک منطق پسې مه ګرځئ، صرف دا یو کوډ دی زده کړئ. صحیح ده. بیا که چیرې تاسو غواړئ چې پروګرامینګ زده کړئ نو پروګرامینګ ډېر ټایم نیسي، کم نه کم 4-5 کاله ټایم نیسي، تر څو تاسو صرف هغه منطق باندې پوه شئ چې زه څه لیکم او څه معنا لري. لکه لنګویج لکه تاسو انګلیش ژبه زده کوئ، بیا هغې نه وروسته خبرې کوئ ورباندې یا مشکل کنورسیشن ستاسو روانېږي. نو دا کوډ تاسو ولیکئ @echo up colon A start explorer go to A. فایل ته به راشئ او دا به سیبس کوئ. سیبس ډیسکټاپ کې به سیب کوئ. دا به پاک کې دیږي نه دا ټکس. او دغه برخه کې ګورئ دلته د انکوډینګ کې تاسو باید متوجه اوسئ. که ستاسو په نوټ پډ کې دلته یونیکوډ بیګ انډین یا وغیره راغلي، دا به تاسو ANSI کوئ. NSI دې نه وروسته کې دې ته تاسو یو نوم ورکړئ، any نوم چې غواړئ. فار ایګزامپل زه ورته لیکم myvirus.bat. دا BAT ډېره ضروري ده. دغه ځای کې تاسو دا ډاټ نه خو BAT ورنه کړئ، ستاسو دا کمپیوټر دا یو فایل د پروګرام په شکل نه پیژني. نو دا BAT خپله یو ایکسټینشن دی. نو دا ایکسټینشن ضروري ده د تاسو ورکړئ او سیب کړئ. د سیب نه وروسته دا یو وایرس تاسو سره جوړ شو. صحیح ده. اوس خو دا نوټ پډ فایل نور نه دی، تاسو دې باندې ډبل کلیک کوئ، دا نوټ پډ کې نه خلاصېږي، ډایرکټ تاسو کمپیوټر کې وایرس خورېږي. زه به ویډیو سټاپ کوم، تاسو ته به حیران